د پښتو رنگین فلم سټه والا ولي ښه نه درلم یا بچي راتن نشه سره غرمه د ایزه به در باندې راشي نه درلم دا ولي دومره خفګان نه ښه راځه نه تا ما ته خوره ولي یا بچي بیا ختم کو کنه راځه لږ دمه شه کنه خټې په ما باندې کوي راځي دا را کوټه نه چا به تړي باندې مه ګټه چړې دي نو تا ته بیړه ورانېږي کنه راتن نشه نه درلم نه راځي ما لټ روپۍ راکې لس روپۍ کم دي ځکه درکم نه درلم دا دنه شه دنده چې به لکه نه راځي د سره را نشي او مکو چې ایزه در باندې راشي اله شوی دی زما جنډه را هلکه ما ستا جنډه نه لیدې ګورې ښه زما جنډه نه دی دا چا پټه کړه رښتیا ویم کومه پټه کړي ښه تا نه ده پټه کړې نو که ته زما جنډه نه راکې په ما پورې خو تم راځي ظالمه کله باندې راځي الکه راشه اله نو لکه ته ما پر ځان له نه شې والي نو دوی دې راوستل واو که نه په دې ټولو سري وویله به نه جنډه وباسم خو ته شرمېږې نه شرمېږم نه ویې وخې مه کوې ما ګورې خو تیاري کله باندې راځي بل تماچا چولې را بچې دا تماچا ته قاش دي قرباني سره لکه مو ظالمه جنډه وباسه نشته انا په کور نه وته په کور مو ورته تامي دي کنجوس اکثر تماچي وي د خدای ظالمي بیا یې پلپوس خوړلی دی نو ته نور څه راوړی چې خو هغه ارزان دی نو په 200 روپۍ کیلو دی او دا راته وایي چې اچې څه کې پخ کړې دا مې د غوا په پیو کې ها ما ته خو مې پیښ کړي بل پیک نه دی پی دی کورني پی دی اسکا شابه یالا دا به چل دی اوس راځې ځان له ځان لږ راځې ښه تاسو خو ما پسې ګڼه راوستې وه ور مې ډاله کړه یا بچې څه چل دی څه نشته بېبي غوټه را باندې نه راشي غوټه ورګه راځه وایم چې غوټه راشي بیا دې څه خو به تیاره کړي بیا څه چل دی الګ پسې به ښکاره شوی وی چې څه خو یې مې تیاره کړي ویم په شلخ دې ولګي چیس کا سړیا ویم یا ناوې نن دې بې حد کړی دي حد دې پې کړی دی چې ورته خو پرلت وې چې درته ویم ګیا راوړه نو بیا مې پنډۍ مې خوږېږي غوا ناره نه وره ولاړه ده یا ویم دونه خوږه را باندې لګي څنګه چې دا چی خوږه ده کښېنه په قلاره زه ځای جارو کوم ته ځان ډک کړه چې کله ډک شي نو بیا څه د غیا وای ویم د ښځې دا سپکې خبرې اوزه سړیا اجا بوتي انا ويسي دا څه چل دی دا څه ته ښکاره پناه کېږي سپی دی کو چپانه ولا علي دا څه چل دی یا لکه دا ور را غورځې دا څه چل دی دلته راشه څه چل دی څه چاووالی ولې دا چاووالی زه به ژوندی وم په تا به څوک لاس پورته کوي ته راځه کسان یې راباندې راوړي اوس بیا زه خوښه شم راځه ته راځه تړور که دا څویم دی لغلمه چرګ هګۍ شته چرګ هګۍ وټرېږه که نه وټرېږه ولې ور خو ټټ دی دا تی په څه والي دا راځه کور کې راته خیموس پرانه واجي دا څه دي تاسو وای راځه راځه دا په څه دي جګړه ورته وښایه څه دي وښیمه دا څه چل دی وښایه که نه په دې په دې جنډه باندې دا څه دي دا څه دي
دا چوشنی ازادي را روانه ده که نه زما سې دا جنډه پټه کړه دا خدای ظالم په دې جګړه وکړه یاره چې دا خوله باندې ماته کم کنه نو دوست په دې څه کوي وایي دا چې ګوله واته کسان یې پسې راوټي وو دا جنډې رانهغه ته هغې چوشنی ازادي را روانه ده دا چوشنی ازادي څه شی دی بچی دې کې به خلکو د چوشنیانې خوړوي ما د خدای ظالمه مونږ خو ته خبرو چې دا څه شي دي دا خبرې پرېږدې خټه مې پسته کړې ده خټه کو راځئ خټه به کوو که نه هغوی ټول موټر ټیکلي او ګاډي ناوي کړي وي چوشنی ازادۍ نه به دا د کار دی چې زمونږ ټول دوی به کله راځي اسلمې راوشي که بیا رینګ به ورته وکړو رینګ ورته وکړه نو راځئ چوشنی ازادۍ نه بیا لاړ شو دا دې کې خلک څه خوري ما ته څه پته پته ورته نه ده چوشنی ازادي ده چوشنی ازادي ده دا سر د لورانو به چپړه مې بار پاتې شوه دا چپړه رالم تا خټه نه ورچې چوشنی ازادي دا پکې نوی شي راغی اوبه راوړه بېبي دا چې ګوره بوټ پرې راواچوه بوټو بوس مې ورته اچوه بوټ راواچوه ملا مې راله ماته دا خو خاشني دادی ښه دادی دادی دغه یو غزار وکړو دې دورم به کې غزار وکړو او جنډه هم پټه کړې ده دا جنډم ولې زما د زامنو نه پټه کړې ده سترګې مړ وباسې مونږ ګورې خټې کو راچلې خټې سره وکړې ښه هله زمین سره ټول وی خو مې راغې رالم دله او که نه ټولې بیا راډي کاري دی لکه نو خبرجا شو خټې کوو نو ته اوس د جګړې ته خو زما ته دین یې وای پاتا داسې په یاره وای دا په دې پېژنم يا الله ايش هذا كله مجنون كله باكستاني يضرب يا الله يا الله هذا ايش جنجال راشا مامو يا الله ابوي ورقه ښه ورقه ښه بیا بیا سمه مرق له بس مامو عالم بچه یخشه هپا که خوشحاله ویوخه خچه ویوخه ویوا اوس په وکړه دا خدای ظالمه ودغه یارورا ویم دا مجنون پرېږده کور ته تخته کې نه دی خټو کې دې مګي یا کاکاو تخته کنه په خټو کې دې منډې تخته عربي پکې څوک دي منډه کا راکړې هغه یو پکې دوا کوله هغه لکه واز مه کوئ ښه بچي چوشنی ازادي را روانه ده تاسو به څه کېدې موږ خو په خپله موټرسایکل ځو او تاسو تیار کړي مونږ ولې راټو پراډو نه مړه پراډو دی خولې ته دی او راځئ چې ځو راځه مقابله چې څوک به چشنه ازادي ښه مناوي پټه به مو لګي تاواس مه کوه ما دا پوکې نه وکړه دا تا وکړه دا به تا پوکې وایي او ما ولې بچي دا دې کاري که نه زمونږ راډو ته وګوره مونږ کومه راډو راوستې ده او ډرایور یې زیبه وای اوس په م پته لګي ښه راځئ سیټ دی وایې दिल आजमाया तो डरना लगा है दिल का जुनू जो یا ګل خانه من سره ځای نشته زما ضرورم ځان سره بوځه ور ضروره
वर्ष ستا په پاکستان کې ځای نشته زما ځای شته ورور هغوی سره نه ځمه زما ځای شته کښېنه او د شرم په ځای کښېناستې زه به ځم راځه لکه راخېږي راځئ زموږ راډیو تیاره ده سیټ دیواله خپل اکسیلیټر ته راپرېږده مه پونه راځه سیټ دیواله
एस्केलेटर फ्री रजाने मगर टिकलू अरे वाह لك هنبكي ببول راخكو يم دميان وفراك شوي उसके सेट वाले करा मुलान वॉशिंग पाउडर, ज्यादा झाग ज्यादा सफाई, वो भी सिर्फ एक धुलाई। दागों के साथ साथ हर किस्म के जरासीम का कर दे सफाया। मुलान वॉशिंग पाउडर के हर 5 किलो के पैक के अंदर टोकन और मौजूद कोड को 03160085 003 पर सेंड करके जीते टोयोटा कार और बेशुमार इनामात। तो अभी लाए मुलान वॉशिंग पाउडर, तैयार करना सैयद हुसैन आजाद एंड ब्रदर्स।